پیل هم د مهمو خبرونو په سرټکو کوو. د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ. د کورنیو چارو له وزیر سره د کار او ټولنیزو چارو د وزیر کتنه. په هیواد کې د 12 لویو پروژو منظورېدل. او هرمز تنګي کې د امریکا له محاصرې د ایراني کښتۍ تېرېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن یکشنبه د سور 14مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند خبیب غفران د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې اسلامي امارت د رسنیو پر اساسي رول باور لري. نوموړي له ټولو رسنیو غوښتي چې خپل فعالیتونه د افغانستان د خلکو د دیني او فرهنګي ارزښتونو د نشراتي پالیسۍ، ملي ګټو او د اشخاصو د حریم په چوکاټ کې تنظیم کړي. هغه زیاته کړي چې اسلامي امارت د رسنیو د ملاتړ ژمن دی او هڅه کوي چې د رسنیو لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. د نوموړي په وینا د وزارت د ملاتړ په پایله کې په 1404 کال کې له 140 څخه زیاتو رسنیو او رسنیزو بنسټونو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي. د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما د بیان ازادۍ او د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. یوناما ویلي باوري او تایید شوي معلومات د سوله ییزو او عادلانه ټولنو د جوړېدو لپاره اساسي ارزښت لري. د یوناما په اعلامیه کې راغلي د معلوماتو تحریف ټولنیز باور کمزوری کوي، خو آزاد معلومات حساب ورکونه پیاوړې کوي. بلخوا افغانستان لپاره د بریټانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینسي پر ایکس لیکلي چې د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت غواړي چې د بیان د ازادۍ پر اهمیت ټینګار وکړي. هغه لیکلي د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت غواړم د بیان د ازادۍ پر اهمیت ټینګار وکړم. تیره اونۍ مې له افغان خبریالانو سره ولیدل چې په سختو شرایطو کې خپل مهم کار ته دوام ورکوي. د نوموړي په خبره افغان خبریالان د خپلو خلکو اندېښنو، غوښتنو او غږ ته انعکاس ورکوي. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د کار او ټولنیزو چارو له وزیر مولا عبدالمنان عمري سره په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قانع وایي چې په دې لیدنه کې د هیواد دننه او بهر د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو خبرې شوي دي او ټینګار کړی چې د دواړو وزارتونو ترمنځ به د همغږۍ پر لا زیاتېدو بهر ته د تلونکو او هیواد ته د راتلونکو کارګرو د تګ راتګ چارې تسهیل شي. د اقتصادي کمیسیون په وروستۍ ناسته کې 12 پروژې تایید او اړونده ادارو ته یې د تطبیق لارښوونه شوې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې په دغو پروژو کې پکتیکا ته د وارداتي برېښنا لیږد له غزني څخه د ډبل سرکټ لیږد، د سبسټیشن د پاتې چارو بشپړول او د برېښنا رسول، د فاریاب د پښتونکوټ ولسوالۍ د دهنه درې بند او په دغې ولسوالۍ کې د خشت پول د اوبو لګولو پروژه، العزم 215 قلو اردو ته د برېښنا رسول، د کندهار عینو مینې ته د 350 بستریز روغتون فعالول او ظرفیت لوړول، د نیمروز ولایت په مرکز کې د 40,000 لمونځ کوونکو په ظرفیت د جامع جومات جوړول، د تورغونډۍ، هرات او اندخوی شبرغان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ غځول شامل دي. د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دغه وزارت وزیر مولوي نورجلال جلالي د هیواد شمالي زون ته د سفر پر مهال د شاوخوا 300 میلیون افغانیو په ارزښت د اوو روغتیایي پروژو د بنسټ ډبرې ایښودې او د یو شمېر نورو پروژو د پلي کېدو چارې پرانیستې دي. د وزارت د خبرپاڼې له مخې یادې پروژې په جوزجان، سمنګان او کندوز ولایتونو کې پلي کېږي. په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی د ایران د عدلیې وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال ډاکټر اسکر جلالیان سره کتلي دي.
په ایران کې د افغانستان سفارت ویلي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په عدلي او قضایي چارو کې د همکاریو پر پراختیا او همدارنګه له ایران څخه افغانستان ته د افغان بندیانو د لیږد د نوي پړاو پر پیل ټینګار کړی دی. ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس ویلي د کابل بغلان لویه لار د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیستل شوی او د وسایطو تګ راتګ په عادي ډول روان دی. نوموړي زیاته کړې چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د بغلان د خنجان او بنو ولسوالیو لارې لا هم تړلې دي. د هغه په وینا د وزارت تخنیکي ټیمونه د دغو لارو د بیرته پرانیستلو هڅه کوي. چارواکي ډاډ ورکوي چې د لارو د ژر تر ژره خلاصولو لپاره عملي اقدامات روان دي. بلخوا د بدخشان تخار لویه لاره د سیلابونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د بدخشان د ټولګټو چارو ریاست د ساختماني څانګې مسؤل آریان آذر وایي چې د یادې ادارې ټیمونه نن سهار له 5 بجو راهیسې د لویې لارې د بیرته پرانیستلو چارې پیل کړي دي. د هغه په وینا د دې لارې د پرانیستلو لپاره شته امکانات محدود دي او له حکومت او اړونده ادارو یې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې د لارې د ژر تر ژره پرانیستلو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا ده. په همدې حال کې له مسافرو غوښتنه شوې چې تر بلې خبرتیا پورې دې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. تیر کال د هرات ولایت له موزیم څخه شاوخوا 14,000 کورنیو او 600 بهرنیو ګرځندویانو لیدنه کړې ده. د هرات د موزیم مدیر نقیب الله حقمل ویلي چې په دې موزیم کې 4,000 ډیر بېلابېل تاریخي آثار ساتل کیږي چې مخینه یې تر 100,000 کلونو رسیږي. د هرات موزیم په کابل کې له ملي موزیم وروسته د هیواد دویم لوی او لرغونی موزیم دی چې په اختیار الدین کلا کې موقعیت لري. د دې موزیم ډیری تاریخي آثار د بېلابېلو دورو لکه د ډبرې عصر، سامانیانو، غزنویانو، تیموریانو، سلجوقیانو او معاصر پیر پورې اړه لري. د فراه ولایت د کډوالو پنډغالي کې راستنیدونکو کډوالو ته 108 استوګنیز کورونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د فراه مرستیال والي رحیم الله محمود ویلي چې دغه کورونه د قطر هیواد د الغرافه موسسې له لوري د $550,000 په لګښت جوړ شوي چې له قانوني پړاوونو تر بشپړېدو وروسته به له ایران او پاکستان څخه راستنې شویو افغان مهاجرینو ته وویشل شي. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي امارت د راستنیدونکو کډوالو کورنیو لپاره د استوګنې او نور اسانتیاوو برابرولو ته ژمن دی او په دې برخه کې عملي هڅې دوام لري. بلخوا د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه څه باندې 4,600 کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه 809 کورنۍ چې 4,612 کسان کېږي هیواد ته راستانه شوي دي. یاد کډوال د هرات د اسلام کلا، د نیمروز وریښمو پله، د هلمند د بهرامچي، د کندهار سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو راستانه شوي دي. د خبر له مخې تېره ورځ 540 راستانه شوي کورنۍ چې 3,198 کسان کې خپلو سیمو ته لیږدول شوي او له 880 کورنیو سره مرسته شوې ده. له هیواده بهر دا چې د نفتو د لیږد نړیوال شرکت ویلي د ایران د خامو تیلو یوه ستره کښتۍ د امریکا له سمندري کلابندۍ تیره شوې ده. د راپور له مخې دغه کښتۍ چې نږدې 1.9 میلیونه بیرله خام تیل لیږدوي او ارزښت یې شاوخوا $220 میلیونه دی، د آسیا پاسفیک سیمې ته رسیدلې ده. دا کښتۍ د ایران د نفتو ملي شرکت اړوند بلل شوې ده. تر دې وړاندې ایراني رسنیو هم ویلي وو چې لږ تر لږه 250 ایراني کښتۍ د امریکا له کلابندۍ تیرې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ډیر ژر به د ایران له لوري د جګړې د پای ته رسولو نوې طرحه وڅیړي، خو په خبره یې ښایي د منلو وړ نه وي. تر دې وړاندې ایراني رسنیو راپور ورکړی و چې تهران واشنګټن ته 14 مادهیزه طرحه استولې ده. په دې طرحه کې پر ایران د بیا برید نه کولو تضمین، د ایران له شاوخوا سیمو د امریکایي ځواکونو ایستل او د سمندري محاصرې پای ته رسیدل غوښتي دي. همداراز د ایران د شتمنیو آزادول، د بندیزونو لرې کول او په بېلابېلو جبهو کې د جګړې پای ته رسول هم د دې طرحې برخه ده. او وروستی خبر مهم ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه څرګندونو کې ویلي چې د ایران پر ضد د پوځي بریدونو د بیا پیل احتمال شته. نوموړي د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دا امکان شته چې دا کار وشي. ټرمپ د ایران د سویلي بندرونو د محاصرې په اړه هم ویلي
دا یوه ډیره دوستانه محاصره ده. هغه د ایران له لوري د جګړې د پای ته رسولو لپاره د وړاندیز شوي 14 مادهیز وړاندیز په اړه ویلي چې د دې وړاندیز عمومي ځواب ورته رسیدلی، خو لا هم د دقیق متن ترلاسه کولو ته په تمه دی. له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.